خیلونه ورانول غواړي یو قام جوړول غواړي خیلونه ورانول غواړي یو قام جوړول غواړي ملګرو بس د دې څه انتظام جوړول غواړي چې څوک پکې بې کوره بې ډوډۍ نه پاتې نشي یو پاک د تفاوت ښکلی نظام جوړول غواړي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو ملګری شهاب بخاري. دې وخت کې تاسو ګورئ پروګرام ادبي غورځنګ. ادبي غورځنګ د ادب د هغه مینانو دپاره دا خپرونه ده کوم چې د شعر و شاعرۍ او د لیک لوست سره ذوق لري، شوق لري، حلقه لري. نو د ادبي غورځنګ ټیم دغه هڅه او دغه کوشش کړی دی چې په خپلو استادانو، شاعرانو، ادیبانو پسې وګرځي او ستاسو دپاره د خوند رنګ شعرونه ریکارډ کړي او د خوند رنګ خبرې ته ریکارډ کړي او تاسو ته وړاندې کړي. نو په هغه اساس باندې نن موږ د یو ډېر محترم شخصیت، زموږ استاد محترم آزاد بخت آزاد صاحب حجرې ته راغلي یو، د هغوی کلي ته راغلي یو. نو غواړو چې دغه آزاد صاحب په تاسو باندې واورو او د خوند رنګ پروګرام ته ریکارډ کو، مسافر ته هم خوندونه واخلي او تاسو ته هم خوندونه واخلي. نو راځئ ملګرو چې د آزاد صاحب سره ستاسو ملاقات وکړو. آزاد صاحب په دې خپل پروګرام ادبي غورځنګ کې تاسو ته ډېر زیات هرکلی وایم او سلام. ډېره مننه. زه هم د خپل طرفه شهاب بخاري صاحب ته د هغو ټیم ته دلته په راتګ باندې هرکلی وایم او ډېره مننه، ډېره شکریه. آزاد بخت آزاد صاحب ستاسو شخصیت، ستاسو نامه او ستاسو شاعري خو د هېڅ چا نه هم پټه پناه نه ده، خو بیا هم زه غواړم چې د ادبي غورځنګ د مینانو سره خپله لنډه پېژندګي وکړو. زما نوم آزاد بخت دی، آزاد متخصص دی، کلی م تازهګل دی، د کوزګر سره تعلق. آزاد صاحب مونږ واړه رالوی شو او ستاسو کلام اورو، زموږ مشران هم ستاسو کلام اکثر مونږ ته اورئ. نو تاسو راته دا ووایئ چې شاعري م د کله نه شروع کړې ده او څه کتاب هم چاپ دی؟ شاعري خو داسې تاریخ راته شهاب صاحب یاد نه دی، خو دا بس د درېیم څلورم ځل نه دغه لیکل کوو او کتاب هم چاپ کړی نه دی. کېدای شي څه وخت بعد چاپ خو مواد خو به ډېر وي. مواد ډېر پراته دي، اګزای شوي هم دي. آزاد صاحب د ادبي غورځنګ د مینانو دپاره به ستاسو نه کلام صحیح دی. شهاب صاحب یو نظم راته واورئ. ارشاد ارشاد. چرته بمان چرته ورېږي توغندي په مونږه، پردي جنګونه د دنیا دي چې راځي په مونږه. زمونږ غرونه نخترونه چنارونه وسو، زمونږ ښکلي سندریزه ابشارونه وسو. لا مو حجرې لا مو کورونه جوماتونه وسو. هسې جنګونه استعمار چې راتپي په مونږه، پردي جنګونه د دنیا دي چې راځي په مونږه. چرته بمان چرته ورېږي توغندي په مونږه. منم چې وبه طالبان خو د جومات طالبان، خپل سبقونه یې ویل به د حدیث او قرآن. دوی خو به نه قتلول چرته د الله بندګان، د هر طرف نه یې نازل کړه لیوني په مونږه. پردي جنګونه د دنیا دي چې راځي په مونږه. چرته بمان چرته ورېږي توغندي په مونږه. مونږ په چا پسې جنګونو له ورغلي نه یو، مونږ د منطق او د اصولو نه وتلي نه یو. امن پسند یو نړۍ هسې پېژندلې نه یو. تش د دروغو تهمتونه لګوي په مونږه، پردي جنګونه د دنیا دي چې راځي په مونږه. چرته بمان چرته ورېږي توغندي په مونږه. په خپله خاوره د ملکونو ترهګر نه منو، د امریکې او د نیټو دلته عسکر نه منو. مونږ په سرونو باندې بره د چا سر نه منو، هسې ځانونه د په اور کې اوسېږي په مونږه. پردي جنګونه د دنیا دي چې راځي په مونږه. زما د خاورې وسایلو ته چلونه جوړ دي، په کور د ننه هم بهر ورته دامونه جوړ دي. په خپله خاوره همیشه راته جنګونه جوړ دي، دلته د چا کله پیرزو د خوشحالي په مونږه. پردي جنګونه د دنیا دي چې راځي په مونږه. چرته بمان چرته ورېږي توغندي په مونږه. په پښتونخوا به کړو خواره د محبت ګلونه، ور به یو بل له کړو د مینې عقیدت ګلونه. کړو به زرغون د پښتنو د ثقافت ګلونه، په جهالت به مدام نوي تربیې په مونږه. چرته بمان چرته ورېږي. ډېره زیاته مننه آزاد صاحب، ډېر ښکلی کلام زموږ مینوالو باندې پیرزو کړو. او آزاد صاحب د پروګرام په آخر کې که لنډ شان پیغام زموږ مینوالو له ورکړي نو ډېر ښه. پیغام دا پیغام نه چې د یو بل سره مینه پیدا کول پکار دي او په زړونو نفرتونه ګرځول پکار دي او رښتیا ویل پکار دي. ډېره زیاته مننه آزاد بخت آزاد صاحب، ستاسو نن ډېر وخت راکړو او ستاسو وخت ډېر قیمتي دی. نو ډېره زیاته مننه کوم. جګرانو کتونکو
ان شاء الله ادبي غورځنګ به ستاسو دپاره دغه شان د ادب په مینانو باندې ګرځي، په شاعرانو ادیبانو به ګرځي، تاسو ته په د فن او رنګ پروګرامونه وړاندې کوي او تاسو به خوندونه اخلئ. ان شاء الله د بل شاعره پورې خپل روح شهاب بخاري له اجازت ورکوي. چېرته چې هم یې ښاد آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله پاک